السلام علیکم مرچکی خان. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. سلام علیکم. څنګه خیریت دی جی؟ خیر دی. د چرګو انډو پسې راغلي انډې خو ته یم چې شته خو نه انډې د ځان سره سنبال که د چرګو هغه خور دې شته کور کې که نه؟ خور مې شته که نه د خدای مسلمانه خورې لږه راشي شابه. دا سړی نه دی دا ماته د اواز نه پته لګي چې مرچکی ماما دی بړته بړته خېږي. مرچکی خان څه مرچکی خان چې کوم دی دا زموږ د کلي غټ ښار دی موږ ورسره هغه کوټو کې ما ته اوس پته ولګي چې اوس په مروخه دا روغه نه کېږي دا دومره شیطان سړی دی چې سوچا راشه ده که نه سوچا غړو پسې راغلی مرچکی خان راغلی. هله مرچکی خان په خیر راغلی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه لخیه تاسو دننه راځئ که نه دننه نه درځم. دا راته ووایه چې دا د لامده خوړ خیرات دی چې بس پسخا لاسونو به یې خورې. چل څه شوی مرچکی لا د خدای مسلمانه ما غوساره پټي نه اوسه پورې لا غلا شکر دی نه راکړې تا ته چا ویلي دي غلاګانې پرېږده زما ته غونډ کلي وایي چې شینه او خود یې راغلي دي که نه تاسو زه دونه پرې غوږ نه شم والي چې خبرولیم به الله نو په غوږ کوم یې والې کوڼ به کې او داسې کار دی د خلکو په خبرو باور مه کوه داسې نشته دی دا خلک خو هسې خبرې کوي د خلکو کار نور څه دی بیبي ما درته ووایي د جومات نه غوړ خلک راوته غونډ کلي راته ووایي خو دا مې درته ووایي که څه لانجه جوړه کړه په دې خپل سر لبه ډز د نو باسي ډزو آیا مرچکیه په خدای به شي او په تاسو به شي ټول مست زمونږ روغې تاسو کړي نه وته سبا خبره کوم څه کوې ته په غلطه طریقه کې غلی شه ته دې پردي به بنا چې نه خبره وه ته غلی شه دې منداڼو د ځان نه مه جوړوه تاسو د وړو ټوکې نه دي بیبي په صفا ټکو کې خبره درته کومه لږ بریک واده ځان د کلینډر مه جوړوه په یو سورلی راخېږي کار دی ته خو زموږ د کلي ښار دی او زموږ او ستاسو عزت حیا دا یوه ده هلک راغلی دی خو داسې کار وکړه چې جرګه کېنوه چې څه تاوان څه عذر څه روپۍ غواړي ور به یې کړمه اوس خو خپل بچی وجلی نه شم او دا یو کار وکړه مرچکیه دغه شان هم زه خو یې کړې وې که نه ټیک شو که نه بس موږ خبره پټه کړې وه خو ګوره دا خامخي دا خبره سبا خو دا سوپېداران غوږونه داسې کار دی مرچکي جان خو د نورتوب خبره کوې نو موږ هم په دې کلي کې دا یا د عزت وخت تېر کړی دی د چار سرې دغې ډاګې ته به یې راولو او دواړه شوټ کړه غلی شه زما بچی دی د خلکو د راشه خو تودېږي وي زما بچي دي او ولې هغه پردی تور سر ای سر به څه کوې هغه مې اوس بچی ده ولې څه کوې اوس د هغې خون والمه خلک په خپل کار کوي په اسلام کې جایز ده چې هلک او جینۍ یو بل خوښي بلکل یې نکاح کېږي ناجیزه نه ده پښتنو ته بدې ښکاري نو د پښتنو به موږ عذر دا وکړو کو دیګونه وایي پاخه به یې کړو کو نغدې غواړي هغه به موږ د پښتو په لار تا سره نغدې کم دي مه ګوره که نه مه ګوره که نه پړه راله تیارې راولي نو بیا دې څه له بوتلم چې اوس یېرېږي نو تا بوتلی یم که ما بوتلي تا بوتلې ما په تاسه کوي لکه زه به یې پکې واچوم ته خبرې ته موږ پرېږده بیبي چې کوټ میرج کړي ورته وایي عدالت کې بر څه برابر کړي نور دلته سړو سره خبره کول دا زما کار دی زه څونه تاواني دې خور د خاطره دوه جریبه پټې وله خرڅوم خو زه پېښ وم الله دې خوشحاله که کوټې اچولې واسکټ کې رادننه شوه به یې کړې عدالت او څاڼې ته یادي پولیس درته یادي ښه مرچکي ده دا کار راوکسي ده او سړی راغلی دی خو دا خبره لږه پټه کړه خولې لږ بارغول یې کېده دا خبره ګورم چاته کاره نه کړي زموږ ایښی دی خدای دې ستا خوله ګونګ دې چاته غونډ کلی خبر دی نو راځه چې ځو جنګي نو خو یې ظالمه نو خو دواړو له ډز ورکړه که نه دواړه وله که نه ایله به تې مېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور اسد الله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ښکلې ښکلې ویډیوز راوړم تاسو د خلکو د ژوند نه خبروم چې آیا هغوی په خپل ریل زندګۍ کې څنګه ژوند تیروي تاسو خوښوئ تاسو لایک کوئ هم په څنګ کې را سره ناست یو مشره چې تاسو د واینس په دنیا کې په سکرین باندې ډیر زیات لیدلی دی تاسو کتلی دی تاسو خوښ کړی هم دی دوی سره به خبرې اترې کوو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني اسد الله جان صاحب چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټیم راکو او موږ هم د دې جوګو غړنلو چې زموږ د غریب خانې ته رالی. الله تعالی دې تاسو دا چینل او تاسو کامیاب او کامران کې ټول مال وکړي. ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ ستاسو پوره نوم تاسو کوم ځای کې اوسئ یعنی کوم ځای کې ژوند کوئ؟ زمانم جی ذاکر الله دی پورا نوم او یم د مانګه اوسیدونکو ما او پیل خالوس په 400 کې موجوده وخت کې پاتې کېږم. او د واینز په دنیا کې تاسو ته سنوم ملو شوی دی بل کریکټر څه کوي؟ په واینز په دنیا کې جی زه په مرچکی خان باندې مشهور یم چې زه کدا به ټول ورار سړی براته وی چې تاریخ او تاریخ د هغه ودی مالک د غنی خاندان له یو تخلص کې خو نور دړنه ډیر خیمه تاریخ په ما خدای سړی د پاره چې د غلط سړی د پاره او د سم سړی د پاره ان شاء الله چې رشادونه خوګم. ها زه تاسو ته مرچکی خان وایم خپل نوم درته وایم. یاره جی زه خو مرچکی خان مې خوښتي بس پدې. نو مرچکی خان خو پرېشه تاسو ته به مرچکی مخ وړلې دومره خپه پته نه پزړه باندې غم دې څه چل. یاره غم خو نن سبا کو ته وایم کنه د چرګ په ځل باندې ارمانونه غمونه دي او ځکه چې داسې حالات ته جینو تاسو نو کتون کې به تاسو ګوري وي چې مرچکی خان ولې دومره خپه دي. نو خپه خو په دې ما چې یاره حقیقت ته وایم چې د خلکو د عوامو او د دې غم را سره دی د مل غم را سره دی او چته چې تاسو دا شاعر ګوره یا دغه ګوره ته په خدای تعالی کې نو کا چې هغه به ار ټیم خپه وي ګوره به چته تاسو خوشاله ونه ویني. نو زما په لکه یو درد دی یو غم دی د ملک او قوم د پاره ځکه چې ما چې کوم وخت تیر کړی زه ما بس می تیر کړی او اوس می دایم ایمان او یقین دی او دا می اراده کړی چې ان شاء الله د عوامو لپاره د خلکو لپاره په دې خاکو کې په دې واینز کې دا چې کریکټر به دا کوم چې بل ته عبرت والی کو زمونږ په یو دونه وړه خبره یو سړی عملو کې نو دا یو دعوت تبلیغ دی و دا زما ایمان دی. ها اوس دا راته وایي چې تعلیم مو کړی دی مرچکی خان؟ تعلیم خو مې جینه د کړی دغه شپږم وم تعلیم مې په خوا دونه دغه نو ځکه چې عمر مې سیواري نو هغه وخت دغه تعلیم او غریبانو مجبوری ده د هغې د وجې مې پرې خو دي. بله خبره به دا کوم چې واده خو به مو کړی وي ځکه چې عمر ډېر دی بچیان مو شته؟ بالکل شکر الحمدلله واده مې کړی دی او 2 مې زامن دي او 4 مې لوڼه دي. ماشاءالله ماشاءالله. اوس دا راته وایي چې د واینز دنیا ته څنګه راغلی لکه الرډي زه اکثر پوښتنه کومه دا کتونکي به م وایي چې دی خو دا چا نه هم دا پوښتنه کوي خو دا پوښتنه ضروري ځکه وي چې ستاسو د ژوند نه دا کتونکي خبر شي. اکثر خلک د شوق د وجې نه راشي د مجبورۍ د وجې نه راشي د پیسو په وجه باندې راشي چې په دې دنیا کې پیسې ډېرې زیاتې دي. نو تاسو څنګه رالی؟ یاره جی کو اصل وجه ته وایم نو زما اصل چې دی شي سره مې شوق وخت د سر نه به چې د کار نه رالم بیا داسې دغه نه نو سی ډي هغه وخت کې دغه وی سی آر دا به مې کتو دغه شان دي سره مې شوق بیا به دې د کې خاکو والا راتلل او ډرامې به جوړول کله به لیندر وړه کله به بیلچر وړه دې دوی ته به مې دې به خو ما به دغه خدمت کو بیا یو پیر یو ډرامه جوړېده ساده ګل او چانات نو لاړم هغې سره د میاشتې خاکه وه او هغې سره د سټین نو دا مې جوړ کړ دغه نو بیا د هغې نه به بس هغې راته ویل د کاکا ته پکې یو دغه وکړه د هغې نه سټارټ شوم او الحمدلله په ټولو چینلو کې مې کار وکړو خو کوم کار چې او کوم نوم چې ما ته به ټکر وین باندې ملو شوی دی او کوم عزت نو د هغې زه احسان د عبدالله صاحب عرف بیبي او مغا صاحب عرف قراقور صاحب د هغې زه د احسان چر مې نشي مېرولی او دا چې کوم دی دا تا ما ته هغې په سر کړی. بالکل ډیره زیاته مننه. تاسو سره خبرې کیږي خبره به دا کومه چې ټکر واینز کې تاسو اوس دې وخت کې لګیا یې د مرچکی خان کریکټر ادا کوئ تاسو ته روپۍ درکوي که نه دا څه قصه وي په دې باندې مې پوه کړئ چې الرډي څنګه تاسو د عبدالله خبره وکړه ورپې بیبي او معاذ ورپې قراقور تاسو له روپۍ درکوي که نه ستاسو د دیاړۍ حساب وي که څه حساب وي؟ یاره جی بس سوال کړی اسد الله جان صاحب دا خو تاسو زه په لوی امتحان کې واچولم خو زما یو شوق هم دی او شکر الحمدلله هغې موږ ته ښه خرچه راکوي زموږ پې هغه ګزاره کېږي او بل د شوق چې کوم دی نو ډول څه قیمت نشته. ها اوس دا پوښتنه زه کوم که نه کوم چې په سکرین باندې تاسو ګوري د ټي وي په شیشه باندې تاسو خلک ګوري که نه نو هغوی سوچ کوي که نه چې دا کوم په کرکټر کې مرچکی خان به دا به مالدار وي د ده به بنګله وي د ده به نوکر چاکر وي نو دا راته ووایي چې تاسو مالدار یې که کمزور یې؟
یاره اصل لیکو تاسو رانه تپوس دا اوم که چې یاره تاسو خپای او دا ولې خپای نو په خدای مې د قسم کوس مې خپل مجبوري بیان کا غریبي دا شپږ مې بچی دي لکه اوس به خلک چې فریاد کوي نو په دې وخت کې ډېر زیاته ګزاره په پردي کور کې اوسېږم خو دا خو یو کرکټر ما لاغي را کړی او الله دې ولې عزتونه ورکړي چې زه د دې جوګه کوم چې زه د یو جرګې مشر یا په دې واینس کې زه یو مشر دغه را روان یم نو نور په پردي کور کې اوسېږم او ډېره مجبوري او غریبي مې ده بس دغه هغوی راته ښه راسره مدد او نصرت کوي خو لکه د بل په دغه باندې نه کېږي مغا صاحب او د عبدالله صاحب د الله عزتونه نصیب ها مرچکي خاندار ته خوراک کې مو څه خوښېږي خوراک خو دي چې اصل درته ووایم هر یو شی شکر الحمدلله خورم چې څه راته چا مخې ته کېښود په خوراک کې بیخي نخرې نه کوم او چې څه مخې له راله به درد وله ورکوم دا راته ووایي چې رنګونو کې مو کوم یو دا سور رنګ مې ستاسو په غاړه ولیده دا ذهن ته مې دا خبره ذکر راله رنګونو کې مو کوم یو رنګ خوښېږي رنګونو کې مې جي سور رنګ ډېر زیات خوښ دی او دا زما ګیټه به زیات تر تاسو خواکو کې به نه چې ما دا سور ګلیبن نو لکه د دې په دې څو خفه کېږي نه د اپټو پاټو سره هغه خو ځان له زموږ یو تعلق دی خو دا زما سور رنګ ډېر خوښ هم دی خلک مرچکي مې نوم هم دی نو دا سره ټوپۍ یا سور ګلیبن یا سور جاکټ دا سره دی وجه جو ما سور رنګ مې بس خوښ دی اکثر زه یو پوښتنه اکثر د ډېرو ملګرو نه ما دا پوښتنه کړې ده ستاسو نه مخکې یو ویډیو راغلی ده زما هغې کې موږ سره عثمان میلمه و عثمان نه مې هم دا پوښتنه وکړه چې ستا دا چې کوم پوره ټیم دی ټکر واینز والا چې کوم پوره ټیم دی پکې مجاهد هم دی پکې عثمان هم دی پکې نازک هم دی پکې ټول دی پکې بیبي هم ده پکې قراقور هم دی کشتۍ ډوبېږي دوه کسان به ترېنه غورځئ هله به کشتۍ نه ډوبېږي کوم دوو کسانو له به دي کور کوي نو هغې خو ډېر ښکلي جوابونه زما د سینیر ملګرو درکړي خو زه به تا ته یوه خبره وکړم اسدالله جاني صاحب چې دا داسې کشتۍ ده که نه چې دا هغه کشتۍ نه ده دا هغه دې ځای د صدریاب کشتۍ نه ده په خدای مې د قسم چې څوک ترې دانګي نوم دې ترې دانګي او کو راکوزېږي ورته کو نور ورته راځي دا د هغه سمندري بیړه ده چې د مغا صاحب او د عبدالله صاحب په دې کې دا ډوله ډوبېږي نه چې څونه کسان ورخېږي او کوزېږي ته څوک ورته راځي او څوک تېځي قدرمندو ډېر ټیکنیکل جواب یې راله که مرچکي خان هسې ورته مرچکي خان نه وایي ما ترې نه پوښتنه وکړه او مغه زماغه کشتۍ داسې کړه چې وایي بس دا نه ډوبېږي قدرمندو مرچکي خان سره به دا خبره هم کومه چې دا راته ووایي کرکټر راته پلی کولی شي چې کوم کرکټر کې تاسو راځئ کله تاسو په کرکټر کې ټکر واینس په شیشه باندې تاسو خلک ګوري کوم انداز وي هغه ستاسو چې خلک یې خوښوي نو هغې کې خو زیات تر به زه د غوسې دغه کوم لکه اصل کې دړنه ډېر ښه سړی یم خو لکه اوس په خاکه کې ستاسو خبره کټ کوم معذرت خو په خاکه کې شینه واپس راغلی دی او تاسو اوس په کلي کې ګرځئ که نه او یو ته وایه بل ته وایه هغه شینه خو راغلی کور یې پټ کړی نه هغه خو اسدالله جاني صاحب د دې وجې بېبې ته وایم چې د هغه منډې تړلې دله مه ووالې لانجې او مسلې دله مرچکي خان هوارې کړي او اوس ترې شینه وغه نه راوستېره او په کور کې دېره کړي نادانه نو اوس ما ته غږ نه کوي اوس زه به یم خوښ شم زما نوم هم مرچکي دی مرچکي او د نیکه نوم مې سودکي و بالکل او نادان درته وایي پیسې به زه درکړم او وایي کلی خبر که او کلی خبر که جي نو بس چې څنګه کرکټر یو هغې موږ ته وایي هغې زموږ مشران دي ډایرکټران دي چې هغې موږ ته څه وایي کوم کرکټر راکوي هغه جي موږ پلی کوو هغه د عوام وړاندې ایږدو جي ډېره زیاته مننه مرچکي خانه اخره کې دا مرکبه راټولو یو پوښتنه دا کومه چې غریبي ډېره ده غریبي درد درکوي که نه درکوي یاره اسدالله جان صاحب چې درته ووایم نو په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره او غریبي مې ده یو لور مې واده ده زامن مې زلمي دي دې ټیم کې د ودونو دي او په پردي کور کې ما نو ډېره ګرانه ده صرف الله ته اسانه ده او دا خو د خلکو د خندولو د خوشحالولو لپاره خو دا خلک وایي چې دا اداکار یا دغه دا خوشحاله موږ دا کوي خو که د هغه زما زړه نه فوټوسټیټ وسیټ و تاسو ته مې ښودلی وې نو د الله په ذات یقین وکړه چې تاسو به ډېر خفه شوي وې خو بس دا خو د عوامو په موږ خندا خورو هغه مې راوڅو زما اوس هم یاد چې زه وړوکی یم چې یو بچی د خاره شو خلکو به وخندل هغه نن بیمار پروت دی همدغه اداکار یې بیا څوک یې تپوس نه کوي که نه نو موږ سره د عوامو تعاون پکار دی موږ چې څه یو د دې عوامو نه وي عوام زموږ یو سم چې کوم د عوامو لپاره کوو نو چې هغې موږ خوښوي او زموږ دا چینل لایک کوئ شیر کوئ او کمنټ پرې ښه کوئ نو دا زموږ لپاره هم چې کوم دی نو یو ډېره لویه کارنامه ده دي ډېره زیاته مننه مرچکي خانه اخره کې یو پوښتنه تاسو نه دا کومه چې زه چې رالم ستاسو کور مې ولیده تاسو مې ولیده غریبي درد درکوي که نه درکوي
یاره جی ډیر زیات درد راکوي هغه خو تاسو رالی او زموږ حالت ته مو لیدو چې په داسې حالت کې زه تللی یم چې د موټرسایکل د تیلو پیسې راساني خو هغه د عوامو خوشحالولو لپاره په خدای مې قسم په باران کې تلیم په ګالۍ کې تلیم په نور کې تلیم په دې ګرمۍ کې دا خاکې موږ جوړې کړي دي او نور هر څه تاسو ولیدو زما د کور یو لور مې واده ده دغه د شپږ بچي مې دي او ډېره ګرانه ولې درناکې تاسو تپوس وکړو نو بیا د پکار دي چې دړه حال درته ووایي ډېر کتونکي د شتمن خلک دي تاسو ګوري تاسو وینئ الرډي څنګه چې د کیمرې نه شاته تاسو ما ته ووایي که نه چې زه داسې نشم ویلی نو شتمن خلک په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او څوک امداد وکړي نو کولی شي در سره الله په غفور رحیم دی بالکل کولی شي داسې خلک شته چې په سکرین باندې او ډېر شتمن خلک شته چې هغې له خلک ورکوي خو داسې څه پیدا پوسته هم شته په دې معاشره کې زمونږ ته د الله په ذات یقین وکړه چې هېڅ چاته لاس نشي نیوي او هغه زمونږ د خیرات زکات مستحق وي نو چرته هم چې کېږي زه به خپل ځان نه یادوم خو لکه زمونږ په کار دي چې مونږ د هغې سره وس او د چا چې وس او توفیق الله ورکړي نو د هغې سره مدد او نصرت په کار دي ډېره زیاته مننه قدرمندو زړه مې غواړي مرچکي خان سره سمې ډېرې زیاتې خبرې وکړم خو د ټایم کمې موږ دې ته نه پرېږدي چې دوی سره ډېرې خبرې وکړو انشاءالله تاسو ته زه اکثر پروګرامونو کې وایم چې بیا به راځو دې ملګرو سره به کینو دوی سره به خبرې اترې کوو قدرمندو د پروګرام په اخره کې 400 کې پی کې نیوز چینل سبسکرایب کې بیل آیکن ور سره دباو کې چې زمونږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنی اسدالله جاني زما مرچکي خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زمونږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یوه پرېږدم او په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته